د الله جل جلاله حمد دی چې د اسلامي امارت د فاتحانه راتګ وروسته د افغانستان مسلمانان د اسلامي امارت په توسط باندې د زیاتو پرمختګونو او لاسته راوړنو شاهدان دي. کله چې اسلامي امارت حاکم شوی دی الحمدلله دینی طرف د دین مبین اسلام نفاذ ترقی پیدا کړي. همدا ډول د ملک جوړونه آبادي په هغه کې ډېره هڅه او کوشش شوی دی. د یوې خوا څخه کشتیپې کانال دی، د بلې خوا څخه سالنګونه دي، د بلې خوا څخه د کندهار سړک دی، بلکې په ټول افغانستان کې مختلفې پروژې بندونه دا افتتاح شوي دي او کارونه روان دي. همدا ډول په دې تسلسل کې د لوړو زده کړو وزارت هم هڅه کړې ده چې خپل مکلفیت سرته ورسوي، افغاني جامعه ته، مسلماني جامعه ته هغه څه وړاندې کړي چې هغه د دې ملکو، د دې نظامو، د دې ولس اړتیا او ضرورت دي. هغه که د نصاب په حواله وي، که د استاد په حواله وي، که د زیربنا په حواله وي او که د تحقیقاتو په حواله وي. الحمدلله موږ تاسې په افغانستان کې د دغسې کنفرانسونو، ملي کنفرانسونه، نړیوال کنفرانسونه، سمپوزیومونه د دې شاهدان پاتې شوي او دا لړۍ به نور هم ادامه لري تر څو د استادانو محترمینو د هغه استعدادونو وړتیاو څخه داسې استفاده وشي چې هم دوی د ګټې څخه مستفید شي او هم ملت ته ګټه ورسېږي. نننی نړیوال کنفرانس چې په دې کې زموږ سره نړیوال استادان محققین شامل دي، استاد شامل دي، هغو ته خاصتا چې راغلاست وایو. اوبه په اسلام کې ډېر اهمیت لري او د اوبو صحیح مدیریت د اسلام تقاضا ده او د اوبو د کمښت عوامل معنوي او ظاهري عوامل دا دواړه لري. د الله تعالی په کتاب کې د اوبو متعلق درش بیت آیات راغلي دي چې هغه کې د اوبو ذکر کړی دي. دا ډول په پیغمبري روایاتو کې د اوبو پر اهمیت او پر ساتنه او پر حفاظت باندې ډېر اصرار شوی دی. لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، په ولاړو اوبو کې چې څوک ادرار نه کوي، د اوبو حفاظت او ساتنه صفاوالی. حضرت سعد رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ویلي اودس تازه کوي، ورته وایي ما هذا صرف، دا څه اسراف دی؟ هغه ورته وایي په اوداسه کې هم اسراف شته؟ ایوه قسم د وجې پر غاړه ناست بیا هم اسراف دی چې اوبه زیاتې مصرفوي. او الله پاک فرمایلي کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا. د خوړلو او د څښلو د دواړو متعلق هدایت دا دی چې اسراف ونه کوئ، بې ځایه اوبه نه مصرفوئ. نو اهمیت د اوبو په دین مبین اسلام کې په ډېر لوی انداز باندې ذکر شوی او عظیم نعمت د رب جل جلاله یاد شوی. د اسمانو د مځکې تر پیدایش مخکې الله پاک اوبه پیدا کړي وي. په مخلوقاتو کې اولین مخلوق د الله پاک اوبه دي. بعض علما وایي چې د عرش نه هم مخکې دي، بعض علما وایي چې نه، عرش د اوبو د مخه دی، خو د سماواتو او د ارض تر مخه د اوبو پیدایش کې نه دي. او هغه مهم مخلوق د رب جل جلاله دی چې د اوبو په نږدې کې د انسانیت ژوند بقا نسي پیدا کوي، د اوبو په نږدې کې حیوان ختمېږي، د اوبو په نږدې کې نبات ختمېږي. نو دغه مهم نعمت د رب جل جلاله د دې د سالم مدیریت لپاره نن دلته دا کنفرانس جوړ دی چې مدیریت په کوم شکل باندې کېدای شي، د مدیریت په مخ کې خنډونه څه دي، کم کارونه باید وکړو چې اوبه صحیح مدیریت شي. نو تقاضا دا ده د قدرمنو استادانو سره چې په دغه مسله کې هغه تحقیقات او هغه مشورې او هغه هدایات د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندې کړي چې د هغه په توسط باندې د لوړو زده کړو وزارت وکولای شي چې د نظام د هغو
ادارات سره شریک دي چې د اوبو رسمي مسؤلیت وي تر څو موږ وکولی سو چې د اوبو په برخه کې یو سالم مدیریت ولرو.